Bismillahirrahmanirrahim. So let's come to Adobe Premiere again. So let's come to Adobe Premiere. Mungo tasu asal ki barun source window ware khabar kade usai. So let's come to timeline and sequence ware khabar kade. Sequence asal ke sashade. No sequence se da par asal ki de lis logat te asal ki organizement te velishi ya alignment te velishi kam tasu video ni balki da ye mukhina tasu laka tasu gori هر کله چې موږ ډیزاینینګ کې تاسو سره مین پوینټ دا دی کله چې تاسو ډیزاین کوئ باید دا نه مخکې تاسو کنسپټ لرئ چې کوم شی زه ډیزاین کوم او کوم شی زه بالکل نه ډیزاین کوم اوس پروت راغلم درسي چې باندې کوی نه شوم کچېره او دا ولې درته موږ دې شوې کنن بیا شروع کې بیا ګریجویټ شي باندې کوي هغه تیر کسان یو درم سره کنن موږ درې نه ویو دا دې راوګنه دا مساویاتو باندې زه بیخي نه پوهېږم چې دا څه کار کوي څه کار نه کوي چېرته پردت کوي ټولې خبرې رشته راځي اوس اول نه هم نه پوهېږم موږ صرف اوس موږ بالکل انوایرمنټ باره کې کېږو انوایرمنټ یې بیخي دا شاوخوا د لاندې وتلي یو چړته اولنی چې موږ د ویډیو باره کې کېږو چې ویډیو څه شی دا او څه شی نه دی هغه ته دومره مهم نه دی تا اډو پریمیر ته اوس زموږ ستاسو مین پوینټ چې کوم دی هغه همدا دی چې کوم سره انوایرمنټ دی او باید په پوزیشن کوم مین پوینټ تاسو په اړه پریمیر کې د نه کلاس دی مثلا دا تاسو سره پوینټ دی اوس ګوره موږ د پروجیکټ وینډو باندې د پروجیکټ وینډو چې دی د ارګنایزمنت لپاره دی چې موږ خپل فایلز دي هغه افیکټس دي او ګوره کې ټرانزیکشن دي ټول څه په چې افیکټونه شي دي اډیو افیکټس شي دي ویډیو افیکټس شي دي ویډیو ټرانزیکشن شي دي ټول ورسته پیژنې اوس سره موږ د پاره چې ځان سره څه کوو د دې لپاره موږ پروجیکټ وینډو استعمالو چې د هر ځان سره څه کوو ارګنایز کو یا منظم کو دغه لپاره پروجیکټ وینډو استعمال او سورس وینډو کې فورن دی سورس وینډو کې چې وی هغه باندې خبره کوي سورس وینډو ویډیو هغه وخت چې کله موږ واړو لیک ایډیټینګ کو او واړو بای ډیفالت موږ ته بالکل اجل ایډیټینګ به کارو هغه د پارڅ استعمالو بالکل سورس وینډو استعمالو نن موږ سره سیکوینس او سیکوینس باره کې خبرې دي موږ سره وګورئ کدي نراشما لیټس کم ټو د فرست کلاس I'll come to the sound اگر ټول خبرې هم دا دی هغه د هر باره کې مونږ بالکل راګې دی ټول ترې تلور لیکچر دی تاسو دا وګورئ ولې باندې پوهیږئ اول نه چې دا پریمیر انټروډکشن دی او د ویډیوز لپاره چې کوم نور سافټویر استعمالېږي دا غي باره کې مو خبره کړې او دویم چې کوم ویډیو هغه د ویډیو ډیفینیشن لپاره یا ایچ ډي دا یا فول ایچ ډي دا یا پال دا یا ان ډي سي دا د ټول باره کې مو غوږی دی خو تاسو اصل کې دا پریمیر چې کوم انوایرنمنت دی او د پروجیکټ وینډو وي او د سورس او د اگر سیکوینس یا ټایم لاین ہوتے ہیں موږ تاسو نن څه باره کې وایو بالکل سیکوینس باره اوس موږ تاسو چې کوم مین درسونه ویل دي هغه دوه نه دي صرف هغه چې هغه یو کې ته پرون وی او چې موږ سره سورس وینډو دی او بل چې دی هغه څه دی پروجیکټ وینډو دی لپاره استعمالي چې څومره ویډیو وي که فایلونه وي که اډیو وي تاسو به تاسو کوئ مطلب ارګنایز کوئ سوازي تلویزیون ته ځئ مې بي کوم افیس ته ځئ کوم پروجیکټ کې کار کوئ او غوړي خپل یوټیوب لپاره کار کوئ چې تاسو هر څه تلاشي خامخا تاسو پروجیکټ وینډو باندې څه لپاره استعمالوي ارګنایزمنت لپاره چې موږ خپل ویډیو په یو فولډر کې واچو او اډیو په بل فولډر کې او کوم افیکټس دي ټرانزیشن دي هر یو بل فولډر کې نه لپاره چې پروجیکټ وینډو استعمالوي څه استعمالوي پروجیکټ او سورس وینډو پرون ویلیو صحیح ده خپل به ان شاء الله چې کېږي دا شته لیکچر شته صحیح ده او یو کدي نه راشو بل موږ سره سیکوینس باندې خبره او سیکوینس تاسو سره مین پوینټ دی باندې ځان به کوي هر کله چې تاسو سیکوینس باندې کار نو کو تاسو هیڅ کله ویډیو نشئ جوړولای نه 4K جوړولای شي او نه ایچ ډي او نه فول ایچ ډي او نه کوم تاسو په کار نشئ جوړولای او سیکوینس دې ته ویلې شي ګوره سبا دې تلویزیون ته ګوره او تاسو ماته سیکوینس جوړ کا او یو زر اتیاوي او سوشل ته باندې په سیکوینس ته وایي او څو پرې چې تاسو سیکوینس نه جوړ کړئ بلکې کی پوری ته ویډیو نشي جوړولای اب ویډیو به ته جوړه کې مې به سایز به کم بل نفر هغه ویډیو نه 4K جوړای مطلب هم دا ویډیو ته ایچ ډي به نشي جوړولای نو دې د خاطر تاسو کار سیکوینس پکار دی او سیکوینس د خپل د انګلیسي او لغت ته چې ترتیب ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي بالکل ترتیب ته ویل شي ولې ترتیبول نه څه شي خپل د ویډیو ترتیبول چې ویډیو تاسو څومره پکار دی څومره اول فلمونه که تاسو وګورئ هغه ایچ ډي دي موږ تاسو چې فول ایچ ډي فلم واچو کوم فلم واچو خنور پوهیږو چې فول ایچ ډي څه شی دی نو فول ایچ ډي چې کله تاسو واچوئ دا به تاسو ځان سره سیکوینس کې برابر وي اوس ګورئ ما کیمرا باندې واغوستو
هر یو سیکوینس تاسو برابر ورشي سیکوینس نه مقصد تاسو سره سایز دی وګورئ کم سایز کې ویډیو تاسو ته پکار ده کم سایز کې اخلي او باي ډیفالت تاسو ډیر زیات دا په کیمرا کې کیو او د کیمرې نه بغیر چې کله موږ ایډیټ کو ویډیو بیا تاسو کوو بالکل دا کوو اوبج کم سیکوینس تاسو اوس موږ تاسو ته خپل ویډیو څه ته ویل شي وګورئ د کلیکشن اف فریم سیکوینس فریم چې د ویډیو ورکی او چې کله تاسو سره فریم ورس دا چې دغه سیکوینس اصل کې ترتیب ته ویل شي او ترتیب نه مقصد دا دی چې څومره ویډیو تاسو غواړئ ویډ په دغه څومره وي او هایټ به څومره وي پراخواله به څومره وي او جګواله به دغه ویډیو څومره وي او غي باندې موږ لیدل چې چې موږ د فل ایچ ډي سیکوینس نه په دوه قسم دی یو مانوال دی او یو اتوماتیک دی او وی اتوماتیک دا دی چې بای ډیفالت تاسو اډو پریمیئر چې څنګه تاسو ویډیو ټایم لاین ته راوړئ او ګر تاسو خپل سیکوینس ته جوړی څه به جوړی سیکوینس په ډایرکټ جوړی تاسو خو هغه سیکوینس تاسو چې څومره تاسو ویډیو وي او ګر هغه مطابق تاسو سیکوینس جوړی اوس کې ویډیو ماستر ایچ ډي وي هغه سیکوینس ایچ ډي او که ماستر ویډیو فل ایچ ډي وي هغه سیکوینس شوی او کومه تاسو یو سیکوینس جوړ کو ها اوس ما سره یو ویډیو د ایچ ډي دا اونلی څه ده ایچ ډي او زه واړم دا ایچ ډي فل ایچ ډي ته واړم او راته بل لکه نشه اړولې سو ګورې په پارس تاسو چې جوړ نه کی سیکوینس په جوړ کی فل ایچ ډي او دا ویډیو ورواله چا باندې واچي سیکوینس دی واچي دا څه ته برابر شي دا فل ایچ ډي برابر شي دې ګورې پوه شو ان شاء الله نو اوس که تاسو راشي وګورئ سیکوینس څنګه جوړیږي ها اول خو تاسو اتوماتیک راشي که اتوماتیک راشم او دغه ویډیو ځان سره زه واخلم let me select زبتا ویډیو واخلم let's come اوکې زه به دا یو ویډیو واخلم ښه او دا ویډیو مې راوړم اوس که تاسو بای ډیفالټ وګورئ سیکوینس تاسو سره شته سیکوینس خپل علامه لري تاسو سره ښه او علامه چې وي بالکل درې غشي وي دسته شوي او یو ته بره دیر شوي دي دا اصل کې سیکوینس ویل شي اوس فلحال تاسو سره کوم سیکوینس نشته وګورئ زه به دا آیکن لګوډو کې کوم ښه وګورئ دا چې کوم دی تاسو سره هم اډیو دی هم ویډیو دی تاسو سره دواړه ښکاري که تاسو وګورئ هم ورسره اډیو وي وګورئ هغه لاندې ویډیو ده او د پاسه څه ده اډیو تاسو دواړه دلته ښکاري وګورئ دواړه آپشن یې تاسو درکړي خو که زه راشم همدغه ویډیوز راواخلم او ډایرکټ څه ته واچوم وګورئ سیکوینس ته مې واچوم ډایرکټ په تاسو سره سیکوینس جوړ شي دا وګورئ دغه سیکوینس علامه ده لیټ می زوم ګورئ دا تاسو لږ زوم کوم دغه علامه ګورئ تاسو دا سیکوینس علامه ده علامه او دې ته اصل کې اتوماتیک سیکوینس ورته ویل شي کوم سیکوینس اتوماتیک ډایرکټ تاسو اډو پریمیئر جوړئ خدا سیکوینس مونږ هیڅ کلم نه ځکه چې څومره ویډیو وي بلکې هغه مطابق تاسو څه جوړئ نه اگر که تاسو داسې نشه غسې زبراشم او دا ویډیو به څه کوم دا به ډیلیټ کوم زه غواړم اول ځان سره سیکوینس جوړ کوم بلکې مینوال زه غواړم مینوال یا کسټم یا ما سره کینیون دا یا وی هغه تاسو سره برادر کمپنی والا کیمرا وي هر یو کیمرا چې تاسو سره وي هغه کې خپل پریسیټس تاسو سره وي هر یو پریسیټ چې تاسو غواړئ هغه څه کولی شئ انتخاب وکړئ کدی نظر راشم او زه غواړم دا سره یو څه جوړ کوم بالکل یو سیکوینس سره نو دې زمانه ما کلیک کړئ اور अब شي سیکوینس باندې کلیک کړئ سمانی سیکوینس وګورئ دا سیکوینس کې تاسو نور ډیر زیات د خبرې دي او که تاسو وګورئ بر ډیر زیات د کیمرې نوم اندر کړی دي ارے دی وګورئ ایچ ډی دی ډی وی دی او ایچ ډی وی دی وګورئ موبایل ډیوایس لپاره دی ریډ دی همدارا کوم دا ټول اسه کې د کیمرې او د دنه تاسو خپل پریسیټس دي وګورئ تاسو ته کې چې ارے ته غواړي او یو زر اتیا ته غواړي وګورئ دا پریسیټس تاسو سره دي هر یو پریسیټ تاسو انتخاب وګورئ هغه تاسو سره خپل خپل سره لري صحیح د خپل دالري کوالټي لري سیکوینس لري تاسو بای ډیفالت او سیکوینس مقصد دا چې څومره تاسو سره ویډیو جګیږي پر سیکنډ تاسو جګیږي څه جګیږي وګورئ فریم پر سیکنډ موږ تاسو ویلو کنه ټایم کوډ ویلو څه ویلو ټایم کوډ مقصد دا چې تاسو یو سیکنډ تیر شي او تاسو سره سلیریش فریم یا 15 فریم تیر شي نو د اسې کې ټایم کوډ ویل شي ولشي ټایم کوډ دنه څخه څنګه خو دې وبخه دا اول درسونه وو ان شاء الله مونږ دا د لیدلې نه دی وای نه زګي تاسو یو ګورئ جوړ نه زګي ها پرون فلاش نه فلاش نه ځان درواله واه استنى اگر دین ناشه کې ارے تاسو غواړئ کې ایچ ډی وی او کې کینیان دا
اوري ک ډي اس ال ار د تاسو سره هر یو کیمرا چې تاسو سره وي نو بای ډیفالت آی کې تاسو سره خپل سوي خپل پریسټس تاسو سره وي او زه ته هم دا سیکوینس کې تاسو غواړئ چې تاسو بس بای ډیفالت کیمرا سره یا ارے دا یا ډي اس ال ار دا یا کینیون دا یا برادر دا یا ایچ پی دا یا ډیل چې هر کمپنی تاسو وینئ کې خپل شي دي خپل پریسټ تاسو انتخاب شي نو زه ته هم کسٹم غواړم څه غواړم کسٹم راوشي دي نه سیټینګ باندې کلیک کړئ او کله چې تاسو راشي ها اوپر دې نه مزه انتخاب کما یو سیکوینس بس صرف انتخاب کوم بای ډیفالت دا مو واغسو اوپر شي صرف تاسو سیټینګ آن شي سان شي سیټینګ بای ډیفالت یو پریسټ انتخاب کې هر تاسو وردا پریسټ موږ نه غواړو خدا غواړو دا موږ سکو اپ نه کسٹمایز کو دې باندې وکلیک کې او تاسو ګورئ تاسو ته چې تاسو سره ان شي دي ډیر زیات پریسټ تاسو سره کړی دا پریمیر چې کومه کیمرې تاسو سره شي دي بالکل دا پریسټ دې ما سره کسٹم دي شي دي او ګورئ کسٹم غواړم په خپل خو باندې بل تاسو ګورئ لسر کړی دي ټایم بیس در کړی دی او ټایم بیس نه تاسو څه دی فریم پر سیکنډ درکې تاسو درکې فریم پر سیکنډ تاسو فریم پر سیکنډ څومره پکار دی د پال لپاره څه دی د پال لپاره پاس الټرنیټیو ان لاین لپاره دا لپاره سټانډرډ کوم دی نه دا فریم پر سیکنډ هغه د ویډیوز تاسو سایز دی 150 نه نه شک دی او ان ټي سي دا وتا جوړ کړی نو اوري ښه چې کوم براډکاسټینګ لپاره استعمالېږي د هوا لپاره یا مې بي تلویزیون لپاره او مخکې چې څومره تاسو ګرې سکلز او فلمونه تاسو کتل هغه 40 پر سکند څومره 40 پر سکند هغه دا سلام کیمرا واغ زه مې نه پوهېږم فریم پر سکند شته وي ګوري یو فریم چې یو پکچر ته ویل شي ته ویل شي یو پکچر ته اوس ما یو پکچر واغسته یو فریم ده تاسو اوس دا موږ لیکلي چې 40 فریم پر سکند تاسو خپل پته لګي چې 40 فریم او په څومره وخت کې دا کیمرې په تاسو سره کې هر کله تاسو بالکل څه کوي سنیپینګ کوي یا کیپچر کوي یا شوټ کوي یا تاسو سره فلم یو بل تاسو کوي دا تاسو باندې ډیفالت کیمرا کې انتخابي کوي د دې نه هم څه کولای شي اوس مخکې چې کوم 40 پر سکند څومره چې کیمرې وي هغه یو سکند کې 40 فریم راغلی شي اوس اصل کې دا ویډیو چې دا اصل کې فریمونه جوړ شوی څنګه فریم پکچرز راځي شوی دا نه جوړ شوی یو ویډیو جوړ شوی به چې کوم سټانډرډ استعمالېږي اوس چې کوم تلویزیونونو لپاره انډیا پاکستان او مې افغانستان چې کوم استعمالېږي ته پال ویل شي څه ویل شي پال پی ای ال وته ویل شي او پال اورې پی نه مخ تاسو فیز دی ان الټرنیټیو لاین دی اورې چې کوم د ویډیو سایز دی د ویډیو سایز څومره دی په څو کې یې شو پریسر شپته کې خلک تاسو هغه ویډیو ګوري وخت ځای کې ښه هغه ویډیو ستې تاسو په فریم پر سکند ان شاء الله پوه شئ څومره تاسو غواړئ د پال لپاره چې کوم دی هغه ګوري 25 پر سکند څومره او امریکن چې کوم براډکاسټینګ دی او یا تلویزیون دی امریکن چې کوم دی خیا برټش چې کوم بالکل فورن کنټریز کې دی هغه 10 پر سکند دی څومره 10 فریم یا تقریبا 9.0 او ونه پر سکند تاسو اکثر له ویډیو باندې دا وګورئ صحیح نو څنګه دینه تاسو راشي اوري تاسو ته چې فریم پر سکند څومره واړي او زه ته څومره غواړم او 25 پر سکند ورته تاسو ته فریم سایز څومره دی 900 دی او 1000 او اته دا رچا دی اره فول ایچ ډی دی اره چا دی او کوای صرف ایچ ډی وګورئ 1000 اتیا بداشي څومره 1000 اتیا او دا به څومره شي دا به 200 شي تاسو دا د فول د فول ایچ ډی نه بلکې صرف د ایچ ډی چاري صرف د ایچ ډی او د فول ایچ ډی څومره دی هغه 900 دی تاسو سره او چې کوم تاسو سره هوریزونټل وی هغه کوم شي وي 1000 اتیا وي تاسو وګورئ دا فول ایچ ډی سایز دی چا سایز دی او دینه پس تاسو ته وایي چې د پکسل خبره کوي تاسو چې ایکسپیکټ ریشیو تاسو سره سکوير وي او قبل رقم تاسو غواړئ اصل کې دا ویډیو چې جوړیږي د پکسل نه جوړیږي څنګه پکسل نه فريمز خو دي چې کله تاسو ویډیو باندې ځکه دا پکسل دي او هر کله چې تاسو سره ویډیو کې دا پکسل سکوير ونه راشي مګر هغه ویډیو ډېر سموث وي ډېر بالکل سموث څه کوي ډېر ښه چلی ډېر پناه ته چلی او کله سکوير تاسو سره نه وي او د تیرش کوي وایي سکوير نه مقصد څه دی ښه کله یې ځان راشم او دا ویډیو مې تاسو سره تراوړم
let me show you کدا ځان سره لیک زوم کوي ها لګم سکو او دې ځنه تاسو وګورئ دا یو فریم تاسو ښکارې دي کې وګورئ تاسو ښکارې کې تاسو کوم څه کوم It other pixel ولا شيء تسوي شيء عشان فوتوشوب کې تاسو وګورئ هر څومره پکچر چې موږ وګورئ چې یو فریم چې پکچر دی یو فریم چې دی یو پکچر او کله چې تاسو دا هر یو تصویر چې ګورئ دا ار جی بي نه جوړ شوی څنګه څومره کلرونه چې تاسو ګورئ ریډ گرین او څومره تصویران چې تاسو ګورئ ویډیوګانې تاسو ګورئ سره جوړیږي کله نه تاسو یو کلر کم کو به تاسو ویډیو دا اصل کې ار جی بي نه جوړیږي خبره یو ساده لګ مسټیک ورې مسټیک کو دي چې ار جی بي نه جوړیږي خو ار جی بي د لایټس نه جوړیږي څه جوړیږي لایټس اوس نو تاسو یو لایټ راوخلو او که لایټ اسمان ته ونیسئ څه پروا کوي که وزمکه واچي یو ځای شي نو دا لایټ چې موږ اچو خپل کار مو سره ساتل پکارو چې کله موږ تاسو ار جی بي خپل لایټس نه جوړیږي او ار جی بي به څه وایي ورځيږي خپل سرفیس باندې ورځيږي او دا غنه بعد تاسو سره کوي ډسپلی تاسو اوس که زه وګورم فوټوشاپ به انسټال وي کنه او فوټوشاپ خواته پکې نه زوخه نو ما تاسو ته پروف کوم چې دا څنګه د ار جی بي نه څومره تاسو ګورئ اګه پکچر چې په ویډیو د ار جی بي لایټس نه جوړیږي سوال څه کوېسچنز کوي دا ار جی بي کلر نه جوړیږي هیڅ کلر دا اصل کې شوا نه جوړیږي او کله شوا د پاره سرفیس پکاره کله تاسو سرفیس ورواچوي یا بلیک یا وایټ یا تاسو خپل شبه کوي تاسو ته بیان کوي پکچر دي تاسو دې څه کوم څه شته نو تاسو مین هدف چې اوسه سیکوینس نه خپل چاته سیکوینس خاطر زورا وشرته سیکوینس خبره نور مګدیږي ښا باید دومره وخت پکې تیر نکوم دې ځنه مراشو دا باندې څه واخلو او امدغه د انسر اخلو سیکوینس دغه نه بعد تاسو وګورئ او د فیلډز باره کې پوښتنه کوي او یا اپر یا لوور دی کې اوس ګوته مو تاسو د څه کوي فریم کوډ دا کوي یا ټایم کوډ دا کوي ټایم کوډ څومره دی نه ویش ولې دا لري صحیح ده او دغه نه بعد تاسو اډیو څومره پکار دی اډیو ګوري چې څومره بره اخلي خو که چېرته سبا لاړې براډکاسټینګ دپاره او د هغې دپاره بیا موږ څومره اخلو شپږ نوي زره دغه اډیو به اخلي دی کې دغه نورې عام اډیو چې درکار نه کوي دپاره به سمه بلکل کوالټۍ کې اډیو به اخلي ښه او د هغې نه بعد وګورئ تاسو ته وایي چې د اډیو فارمټ څنګه وي اډیو سمپل کې ملي سیکنډ کې غواړي ملي سیکنډ کې موږ هېڅ کله نه اخلو ښه سمپل اډیو به سره واخلئ او د هغې نه بعد وګورئ تاسو ته هم دا درکړی څه درکړي دي وی دې درکړی هم هایټ درکړی که دې نه راشي تاسو وګورئ اډوانس رسې دي لینک یا لینک ختمول شي اصل دا مې اضافه کولی شو بل بالکل اضافه کولی شي اوس که تاسو وګورئ میکزیمم رینډر کوالټي رینډر به تاسو وروسته وپېژنئ چې رینډر څه شی دی او څه شی نه دی رینډر صرف دومره وپېژنئ چې رینډر دوه قسمه دي یو د ویډیو د پریویو دپاره دی او یو رینډر موږ کوو چې دا سره ویډیو څه کوو بالکل ایکسپورټ کوو ایکسپورټ دپاره موږ څه کوو ویډیو به سره رینډر کوي که رینډر نه کوي بیا به تاسو سره ویډیو سکریچ کوي څه به وي سکریچ جام به کېږي تاسو سره نو دا ماته څه کوي دا به اوکې کوي اوس که تاسو باي ډیفالټ وګورئ تاسو سره سیکوینس جوړ شو څه جوړ شو سیکوینس څه په نوم د سیکوینس 2 په نوم تاسو به دې باندې کلیک کوئ او دې ته چې هر یو نوم ورکوئ زه ورته یم چې this is دې ته څه ورکوم this is my what my sequence وګورئ دا زما سیکوینس نو دا به سره واخلئ اوس که تاسو راشئ او باي ډیفالټ دا سیکوینس سره واخلئ سیکوینس سره نور ماخلئ ښه وګورئ دا چې کوم سیکوینس دی دا څه کوي ډیلیټ کړو به تاسو خپل سیکوینس جوړ شو اوس اړه پریمیر خپله پوهېږي چې دوی څه لري سیکوینس لري اوس که دا ویډیوز راوړم او ډایرکټ هلته واچوم ما ته خپل یو آپشن راکوي ما ته څه راکوي یو عام شي یو وارننګ راکوي ما ته څه وایي ګوره ما ته وایي چې this clip does not match the sequence setting or change the sequence to the match and clip setting ورته تاسو د دوه آپشن درکړي دا always all in always ask دا چیک باندې آن ساتي همیشه ښه وګورئ دې کې دوه خبرې اولنۍ تاسو وایي چې keep existing setting اوس keep existing setting نه مقصد دا دی زه غواړم چې کوم ما سره بالکل د سیکوینس سیټینګ دی چا سیټینګ دی وګورئ اول دې ته وګورئ چې اولنۍ مو څه دی چینج سیکوینس سیټینګ اوس که دا زه واخلم وګورئ دا ویډیو چې څومره ما سره د ویډیو سیکوینس په څه شته بدل شي دا به سیکوینس ته بدل شي اوس ما سره د ویډیو خپل دا دی که نه خپل سایز دا سیکوینس به د چا سایز ته برابر شي د ویډیو سایز ته برابر شي نه موږ ته نه که نه فرینډز دا اړه حالت ته که تاسو غواړئ چې کیپ ایگزسټینګ سیټینګ زه ته چې کوم سیټینګ ما کړی هغې ته زه غواړم دا برابر کړم
او بیا به ځان څه واخلي او که تاسو غواړئ چې چینج سیکوینس سیټینګ اوس ما سیکوینس وکړ خپل سیکوینس سیټینګ مې برابر کړو خو دا ویډیو ما ته سیکوینس نه ده برابر اوس ما ته وایي چې ته غواړې دا ویډیو سیکوینس ته برابر کړې که سیکوینس خپل ویډیو ته برابر کړې نو اولنی کې ما ته وایي چې چینج سیکوینس سیټینګ اگر تاسو دا ویډیو چې دا ویډیو په سیکوینس ته بدل شي په دې ویډیو چې کوم سایز دی هغه به څه ولري سیکوینس به سره ولري او که تاسو د دویم کې دا کار دی نو زه تم دا ویډیو زما چرته برابر کا سیکوینس ته برابر کا یا ویډیو سیکوینس ته برابر کا یا سیکوینس نو زه تم نه صحیح ده دا سکارو چې زما چې کوم ویډیو ده بلکې دا څه ته برابر کا سیکوینس ته دی باندې کلیک کړئ تاسو ویډیو چې دا څه ته برابر شو سیکوینس ته برابر شو وګورئ دا سیکوینس مونږ ډېر زیاته غټه وسه او دا ویډیو څه ده ځکه چې موږ فل ایچ ډي هغه څه دا ویډیو موږ فل ایچ ډي تاسو به دې باندې کلیک کولای شئ او دا ویډیو خپل دې سکولای شئ بالکل برابر ورشي اگر چې څومره تاسو ته پکار وي هغه تاسو ورسره موشن کې وایي کوم څه کې موشن کې دا تاسو بیا برابر کې چې فل ایچ ډي تاسو چې د سایز غټ کوالټي نه خرابې کوالټي چې کیمرا باندې یو دا نه چې موبایل باندې واخلو اگر موبایل ته باندې خپل ټیکنیکس تاسو هغه باندې واخلئ هیڅ کله تاسو نه خرابې موبایل لپاره لایټس واخلئ یو لایټس اصلا یوټیوب راځي استعمالوي ښه دا هغه لپاره تاسو کوالټي او موبایل کې تاسو کیمرا انسټالي کې کیمرا تاسو زو خرابې د موبایل تاسو کولای شئ تاسو ویډیو واخلئ که سره ما بسوي دې پر کوم څه شته سیکوینس نه پوه شوي زه به وګورم چې څومره مو سره ټایم پاتې ان شاء الله دې پوره پوه شوي اوس تاسو وګورئ دلته راځو خپل ټایم لاین ان وینډو ته راځو ښه وګورئ ټایم لاین وینډو کې اول نه تاسو د ویډیو ان اډیو باندې کلیک خبرې وکړم اوس که غواړئ چې د ویډیو یا اډیو ځان سره داس لګي وګدا کوي او یا هم لند کې نو ماینس شارټ کرتے شا کرتے ماینس یا منفی اور کله تاسو دا وایي منفی خپل راوړل کیږي او چې کله تاسو بیرته پلس نشان او بیرته تاسو کېږي غټي ولې مونږ غټو د خاطر چې موږ تاسو په اډیو کې یا په ویډیو کې سره راوړو ایډیټ ځان سره راوړو چې چیک کوم ځکه تاسو ریکارډ دی کوم ځکه نه یا په کې مارک لګوم څه لګوم مارک په تاسو بیا رسته وایي ګورې کوم مارک لګوم دا به څه کوي دا به انتخاب کې ام به پریس کوي څه پریس کوي ام چې پریس کې ډایرکټ تاسو سره انګي یو مارک تاسو سره انګي څنګه مارک پر اوسه ان شاء الله تاسو وایي صحیح ده ها اوس تاسو وګورئ کدي نظر راشم دا ویډیو تاسو هم څه کولای شئ هم غټول شو هم بالکل صرف وید پلس غټي په ماینس وړه کېږي تاسو اوس زه غواړم چې اډیو خپل غټه کوم څه غټه کوم زه غواړم مې بي اډیو غواړم لکه تیز کوم لکه سلو کوم دغه لپاره اډیو څه کوي دا به لکه غټه وي نو را بشي دغه لپاره الټ ان پلس به وای څه وای الټ پلس سره تاسو اډیو غټيږي او زه تم دا اډیو لکه تیز کا اگر که تاسو دا اډیو رس سوای رس ټول لازم ولکه تاسو د आवाज ډېر سلو دی اور دې ویډیو کوالټي نه خراب کړي صحیح ده اوس کوړې چې ویډیو سره غټه کې څه غټه کې ویډیو نه غي د پار اوګر دي ناشه کنټرول سره وای سوري کنټرول اوګر کنټرول پلس سره دا غټيږي او کنټرول ماینس سره یا منفي سره برته سکیږي ورکیږي الټ ماینس سره برته اډیو سکیږي ورکیږي الټ او پلس سره برته سکیږي الټ او یا هم کنټرول ان پلس سره دا به تاسو سکیږي غټيږي تاسو وګورئ چې په کوم څه شته نشته وګورئ په لږه کوم خبره ده هغه تاسو سره د اډیو اند د ویډیو ټریک باره کې ده څه باره کې ده د اډیو اند ویډیو ټریک باره کې پرون خبرې کړې صحیح ده اوس دلته وګورئ اولنې مو سیکوینس علامه ده سره علامه ده او سیکوینس باندې خبر شو او د دویم چې کوم علامه ده ا د ایتل کې څه شي سنیپ وته او سنیپ اصل کې جمپ ته ویل کېږي یا هم بالکل مووینګ ته ویل کېږي دا سنیپ پتا سو خامخا آن ساتي کدا اون ساتي نو تاسو په تلویزیون کې افیس کې ډېر زیات ویډیوز وي
اور ټایټل موږ اخلو همدارنګه پروجیکشن یې اخلو پریسیټس یې اخلو او ویډیو به تاسو ته جوائن کیږي نه سمونه کیږي یو ځای کېږي نو تاسو به تاسو به څه کار کوي ویډیو یو ځای وي او مې وي دا هغې په دې پوه شوي بلکل یو بریک پکې وي او خالي ځای پکې وي د هغې دپاره موږ څه استعمالوو سنیپ استعمالوو سنیپ ګورې څه دپاره استعمالېږي زه به دا ویډیو د دی نه وباسم لاک نه وګورئ دا ویډیو په مین نیمه کس څه مې کړه دا ویډیو په مین مې نیمه که ها داسې وګورئ دا ویډیو مو واغوسته ښه او بلکل دا مې په مین څه د دې نه مقصد دا دی که زه راشم دا سنیپ مې غیر فعال کو او دا ویډیو مې دې نه شه که وګورئ تاسو ته په داسې ښکاري چې دا څه دی بلکل دا ونه په داسې زه کله پلی کوم صحیح ده وګورئ که تاسو دا سنیپ چک آن وي تاسو ته به داسې ښکاري چې دا ویډیو څه ده بلکل دا ورنږدې ده خو ورنږدې کېږي نه څه نه کېږي ورنږدې کېږي نه ګورئ تاسو که زه ورنږدې کوم یا ترې مخکې ځي او یا ترې وروسته راځي بلکل په ټایم لاین کې نه راځي که تاسو وګورئ تاسو به دا ویډیو داسې ښکاري که راشم او زه وګورئ پلی کړم یو بلیک ساین پکې راځي د هغې نه بعد بیا څه کېږي بیا شروع کېږي تاسو نه نه د هغې دپاره تاسو څه استعمالوئ سنیپ داسې کار کوي لکه اندروبا باندې بلکل یو بس څه کوي ویډیو بلکل دا کېږي سنیپ کېږي نو تاسو آن کوئ دې نه راشي سنیپ به آن کوئ اوس که تاسو څومره لرې نه وړئ بلکل دې سره به جوائن کړي خپله به څه شي یو ځای شي اوس که تاسو وګورئ دې نه راشئ او دا ویډیو داسې کلوز کړئ تاسو ته پته ولګېږي صحیح ده دې دپاره څه استعمالېږي وګورئ بل موږ سره څو دا دی د مې پوه شي ویډیو دې نه څه کېږي هایډ کېږي دې نه وګورئ دې نه خو مې ویلو که نه ویډیو هایډ غواړئ چې ویډیو څه کوي هایډ کوي یا سره راوړي لکه څنګه چې فوټوشاپ کې تاسو لیرز دي بل تاسو ټریکس یو ویډیو ټریکس یو اډیو ټریکس بل تاسو وګورئ که دې نه زه راشم او دا ویډیو لږه غټه کړم ښه دې نه راغلم ان کنټرول او دا مې لږ غټ سمپلی دا به زه انتخاب کوم ډیلیټ کوم سره دغه ویډیو راوړم دلته ښه اوهو یار اوس ایگزسټینګ بس څه دی صحیح دی ښه اوس وګورئ دې نه بعد زه راشم وګورئ دې ویډیو کې تاسو داسې ښیي بای ډیفالټ صرف تاسو یو تیبنل درته ښیي څو دانې یو تیبنل یو تصویر ښیي چې کومه ویډیو تاسو سره پلی کېږي د هماغې اولنی چې کوم تیبنل اولنی چې کوم پکچر وي اوس که تاسو غواړئ چې تاسو ته اولنی او اخرنی دواړه وښیي نو وګورئ سمپلي زه به داسې واخلم او دا ویډیو به دومره صحیح ده ښه اوس تاسو صرف اولنی پکچر ښیي او اخرنی ښیي نه ښیي نو دې ځای نه به راشئ او دې باندې به کلیک کوئ رابشئ چېرته دلته تاسو سره کړي څه شی ویډیو هیډ اینډ ټایل وګورئ هیډ څه ته ویل کېږي سر ته او ټایل لکۍ ته ویل کېږي دا به تاسو آن کړئ وګورئ تاسو سره هم اخري ځای درکوي او هم به څه درکوي هم دا اول کوم پکچر وي نه په بعضې وخت کې موږ څه استعمالوو زه غواړم په ویډیو په یو فریم کې پکچر ما تاسو ویل چې ویډیو څه ده دا فريمونه دي اوس څنګه انا پر دې ماده کا ثبوت کا په دې ځنه وکړه کې اول تاسو ټول فریم دې سری کړي او کنټینیوس ویډیو تبنل سناب واخلې سره وګورئ تاسو د ویډیو هر یو تاسو درکې وګورئ څومره چې تاسو غواړئ د ویډیو خپل پکچر درکې هر یو پکچر کې تاسو غواړئ ایډیټ راوړئ او تاسو بالکل څه کولی شئ ایډیټ راوړئ صحیح ده همدارنګه راشي دې نه څه غواړم اونلی بس اول نه هډ صحیح ده صرف تاسو چې اول نه صرف تاسو راشي بالکل تاسو چې او دې بالکل مششته نشته نور خبرې ان شاء الله تعالی برکه بیا هم راځي روسو صحیح ده ومن الله